د غور والي د طالبانو په برید کې ټپي شوی. سیمهیز چارواکي وایي د طالبانو په کمینی برید کې د غور والي عبدالظاهر فیضزاده او یو خبریال په شمول 6 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. سرچینې وایي دا پیښه نن د پنجشنبې په ورځ له ماسپښین وروسته هغه مهال رامنځته شوه کله چې د غور نوی ګمارل شوی والي عبدالظاهر فیضزاده د مرکز پیروزکول لویدیځ کې د خالستان د پوستې څخه لیدنه کوله. یک تلویزیون وایي په دغه برید کې د والي او امنیه قومندان ترڅنګ په غور کې د ملي تلویزیون خبریال میر احمد محقق د ملي امنیت د مهمو کسانو ساتونکو او 3 تنو عسکرو په ګډون 6 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د سرچینې په خبره د والي یو اراده ایلکس ټیوټا او یو رنجر موټر هم د طالبانو لاس ته ورغلی. له بل پلوه د غور سیمهیز چارواکي د دې برید تایید ترڅنګ وایي چې په ځوابي برید کې 12 تنه طالبان شهیدان کړي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې هکله رسنیو ته څه نه دي ویلي.